همدغسې د دې کانفرنس د درېیمې یعنې اخري ورځې په مناسبت سره د ټاکلي پروګرام مطابق سلسلې روانې دي. د ایشیا سافټ ښاغلي نوررحمان لیوال د پښتو لیک لوست لپاره په کمپیوټر کې د وینډو پروګرام کې د پښتو شاملول او د خپل لس کلیز سیار ذکر وکړو او د پښتو ژبه د نورو ژبو سره اوږه په اوږه ودرولو او د هر قسمه توکي شاملولو خبره ښکاره کړه. په دې موقع ډاکټر ضیاءالدین صاحب شاه صادر هم د خپلو خیالاتو اظهار وکړو. د دې غونډې مشر مېلمه ښاغلي سیف الرحمن سلیم په خپل تقریر کې وویل چې د پښتو ادب د ترقۍ لپاره صرف قلم او کتاب پکار دی، توره نه. 5 نومبر د دې دستوري آخري ورځ وه. قریبا 3 بجې د دې دستوري شپږمه آخري غونډه وشوه. په سټیج د ښاغلي سلیم راز د دویم عالمي پښتو کانفرنس د چیرمن نه علاوه مشر مېلمه منظر ګیټنی، محمد اعظم خان چیرمن پښتو ادبي بورډ کوربه و. د دې عالمي پښتو کانفرنس د ژورې مطالعې نه دا خبره څرګنده شوه چې دا یوه ادبي غونډه وه چې د دې مرام د پښتو، پښتنو او پښتو ادب د ترویج او پرمختګ دپاره لارې چارې او هلې ځلې شاملې دي. په دې کانفرنس کې که هر څو د مختلفو عوامي او قومي نقطه نظر خاوندانو ګډون وکړو، خو هغوی دا خبره ډېره په وضاحت سره وکړه چې هغوی د هر څه نه بالاتر د خپلې مورنۍ ژبې پښتو په ژبه یو دي. Let's go.